غزني د زیارتونو ښار دی او د اولیاو زیارتونه پکې زیات دي چې له دې جملې یو هم د بهلول دانا زیارت دی چې هره ورځ زیات خلک ورځي. دا زیارت په یو لوړه غونډۍ باندې جوړ شوی او دا غونډۍ له لرې هم لیدل کیږي. بهلول دانا یو له هغو مشهورو اولیاو څخه شمیرل کیږي چې د اسلامي صوفیانو او روحاني شخصیتونو په منځ کې ځانګړی مقام درلود. نوراجان چې د بهلول دانا په کلي کې اوسیږي وایي چې زما پیدایښت همدلته شوی. بهلول دانا له برکته دا کلی هم د په نوم یادیږي. دی وایي بهلول دانا چې چیرته اوسېدو په هغه ځای کې وفات شوی او د هغه په اړه یې له خپل پلار او نیکه څخه کیسې اورېدلې دي. نام من نوراجان است. رمزی قریه بهلول صاحب هستم. دنیمی قریه پیدا شده دنیمینجا هستم فعلا. این به خاطر ازی بهلول صاحب میگن که همین خود همین مبارک نمینجا بوده، جایش بوده. دیگه زندگیش در این منطقه بوده. دیگه نمینجا وفات کرده و نمینجا پس دفن شده. دیگه سابقه پیش از دیگه در یاد ما نیست. دیگه نمور سفیدایی که دو تا سفید نمینجا مثال میشنه اینمی تم پنجشنبه را بوده، تم چهارشنبه را. باز چهارشنبه اونمو بدل شده اینمی مردکای دیگه هم ده نوبت هم زیاست. دیگه اونمو مردکا خیلی معلوماتای خیلی سابقش داره. مثلا اونمو چیزایی که پدر ما گفته و باباهای ما گفته که بهلول سبینی رقم یک آدم فقیر بوده، مسکین بوده. او چیزا را شاید عامیانه باشه که سلطان محمود قصابی میکرد و در قصابی خودی را گوشت میداد و ببری را مسکینا را بده. دیگه اونمو چیزاش بخش ما معلوم است دیگه تر سابقه پیشش دیگه بخش ما معلوم نیست. نوراجان هغه یو کیسه کوي چې د بهلول دانا په اړه یې له مشرانو اورېدلې ده او دا هغه څه دي چې د سیمې خلک ورته د بهلول دانا د کرامت په سترګه ګوري او له دې امله هغه ته زیات درناوی لري. اینمی قصه ای که سلطان محمود قصه ما کردن امروز در مکتب ما در مکتب بهلول صاحب همین قصه را برادر کرد گفت سلطان محمود یک آدمی بود که پاچای دنیا بود. دیگه مقامات قد زن خود در نمزی منطقه بهلول صاحب شد که بهلول صاحب مثل نمزی اطفالاوری موقع باغک جور مگد موقع زنش دور خورده از دیگه ای بهلول دانا همی چیم نی تو گفت ما باغ جورنم باغای خوب جورنم گفت خیلی چیم نی بود مگری سودام نو دیگه می زن از سلطان محمود موقع از پیش ازی گفت خیلی یک باغ مرا بده چه قسم پیسه بدم چیزی که در جیبت داری اونمو چیزی که در جیب خود داشته اونمو رو داده. دیگه سلطان محمود موقع پس دور خورده که زنه که تو چی پیسه رو بخشی او رو دادی گفت گپ نزن که دل ما خواست. یکی شب مرا دیگه هم خوای خوب میمونه دمو باغایی که مثال در جنت است اونمو باغا رو میمونه قدم زیشوی خود قسم نکی اومده که مخونیت خوا دید. موقع صبحش ما دوباره سلطان محمود پیشی که بهلول دانا مرا میکم زو باغا بده باغ ازمایش ما ازمایش کرده ما نمیده یگو میگه که نصیبشه اونمو رو میگیره. همین امروز همین قصه را در مکتب ما یاد میگه. د بهلول دانا زیارت ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک راځي او عقیده ورته لري او پر دې باور د هغه زیارت کوي چې له مخې یې د دوی دعاوې قبولی شي. حاجي محمد ولی چې له خپلې کورنۍ سره له قندهار ولایت څخه غزني ته راغلی وایي د بهلول دانا زیارت ورته روحاني سکون او ډاډ ورکوي. راغلی دلته غزني ته په غزني کې دا د بهلول دانا صاحب زیارت دی چې ډېر لوړ شخص دی. کښته د ده څخه اخواته روضه کې سلطان محمود غزنوي صاحب دی. موږ راغلي د دې د زیارتو ته دا تللي وو کابل د کابل څخه سره روان یو رالو غزني ته چې د دې زیارتونه وکړو د غزني څخه نو بیا ولاړ شو کندهار ته. داسې راسو دغه زیارتونه د الله دوستانې پر دغو باندې داسې ګرځو چې بس راسو دلته یو دعا وکړو یو زیارت وکړو د دغه دپاره ځو کله که بس داسې په کال کې په اته میاشتې کې داسې وخت راسو موږ دلې د دغه دپاره د زیارتو دپاره. د بهلول دانا په اړه ګڼ شمېر کتابونه او کیسې لیکل شوي چې د بهلول دانا روحاني ژوند او کرامات بیانوي. دا زیارت د خلکو لپاره نه یوازې د دعا او زیارت ځای دی بلکې د یو تاریخي او معنوي اړیکې سمبول هم دی چې د پیړیو راهیسې افغانان د روحانیت او عقیدې په تارونو سره تړلي دي. صوفي ملاخیل چې د یاد زیارت منجاور دی وایي زه چې معلومات لرم بهلول صاحب په سعودي کې اوسېده عراق ته تللی و چې له هغه ځایه بیا شمالي ته تللی و. دی وایي چې بهلول دانا د 14 پیرانو په خپله خدمت کړی دی. وایي چې په اړه یې څو قولونه دي چې خلک یې وایي خو نوموړی په وروستیو کې همدلته اوسېدو او همدلته وفات شو. صوفي ملاخیل وایي چې د بهلول صاحب اصلي نوم سید عبدالزاهد دی چې په بهلول مشهور دی. د بهلول دانا د زیارت شاوخوا ډیر نور قبرونه هم تر سترګو کیږي چې ملاخیل وایي زیاتره له ده سره و. ما هم خود بهلول صاحب هستم هم اینجا هستم. ما نام ما صوفی ملاخیل است. ما که می تو شنیدم خب
موقع خود بالوس که بوده خیلی وقت در عربستان سعودی در اونجا خدمت کرده در خانه خدا. از اونجا پس در عراق هم بوده. در عراق هم بوده باشون در اینچه زیارت غوث قلعه در اونجا خدمت کرده بود. از اونجا پس هم بوده این 14 پیر موقعی خدمت کرده خودم دی. باز در اینچه هم بوده در شمالی. باز از اونجا در اینجا هم بوده دیگه خود در اینجا فعال کرده کشه کرده. خیلی مردم ها این چیز موقع که از اونجا زیاد خود تای زمین در اینجا هم خیلی مردم ها موقع در اینجا همیت آماده در اینجا اونو که از خدمتگارش است بابای والیسه دیگه ایمی قصه شما شنده دیگه خدا شنده. دلته زیات خلک بیا په دې موخه هم راځي چې دا یو تاریخي سیمه ده او دلته د افغانستان د پخوانیو مشرانو او اولیاو ګڼ زیارتونه دي چې خلک د زیارت او دعا ترڅنګ لیدنه هم ترې کوي.